آیا اف جي کوین یا اف جي ټوکن څنګه یو ټوکن دی؟ په دې وروستیو ورځو کې دغه خبره ډېره په سوشل میډیا باندې زه وینم چې ډېر کسان غواړي چې په اف جي ټوکن یا هم په اف جي کوین کې پانګونه کړي. څوک غواړي چې پانګونه وکړي، څوک یې معلومات غواړي، څوک باور نه پرې لري، څوک وایي دا اف جي کوین دی، دا د افغان کوین دی، افغانستان پر سمبول باندې جوړ دی، رښتیا هم د افغانستان نمایندګي کولی شي نشي کولی؟ آیا دا د افغانانو دپاره مثال داسې یو کوین دی چې د افغانستانیانو په لاس جوړ شوی، او که یا دا خارجیانو جوړ کړی او په دې دپاره چې افغانان پرې دوکه کړي د افغانانو پیسې ترې واخلي؟ دا څنګه یو ټوکن دی؟ څنګه یو کوین دی؟ نو په دغه ویډیو کې تاسو ته غواړم دغه پوره معلومات درکړم. ملګرو تېر یو څو وختونو کې په مخکې ځینې ویبسایټونه راغلي وو، لکه جای جي پي ټي، داسې نور ویبسایټونه راغلي وو. په هغو کې یو ویبسایټ راغلی د ډبلیو ډي سي په نامه و. په دې وروستیو کې خپل په وروستیو کې یو داسې پاڼه خپل پر ویبسایټ کې خپره کړه چې موږ ته نه د افغانستان حکومت موږ ته اجازه راکړي موږ په رسمي ډول باندې کار کوو. نو په دا ډول یې د غوښتل د افغانانو سرمایې وشکوي. نو راځو نن اف جي کوین ګورو، د اف جي کوین مکمل معلومات ګورو، د اف جي کوین ویبسایټ ګورو، د اف جي کوین ټول معلومات ګورو چې آیا دا هم رسمي دی او که آیا دا هم د دې لپاره راغلی چې افغانانو پیسې وشکي یا هم افغانان دوکه کړي. نو څو ورځې کې زه په دې معلومات اخته یم چې د اف جي کوین معلومات راټول کړم او د اف جي کوین ټول معلومات تر تاسو په در ورسوم. ما څه ډېرو کسانو غوښتنه کړې وه ملګرو یو څه ویډیو تیزه کوم او تاسو ته پوره معلومات درکوم، هیله ده تاسو ځان پرې پوه کړئ. نو ملګرو راځو اول د واره خو موږ خپل په موبایل کې ګوګل کروم را خلاصوو. ګوګل کروم په سرچ بار کې ورته لیکو اف جي کوین ډاټ نیټ. څنګه ورته لیکو ملګرو؟ ای اف جي بلکې کوین ډاټ نیټ ان ای ټي ډاټ نیټ دا سرچ کوو. نو راځو دوی په ویبسایټ کې دوی معلومات ګورو چې آیا دا څنګه کوین دی، آیا دا حقیقتي دی او که یا یو دروغ دی، یو چمبازي ده. نو پوره معلومات یې په دغه ویډیو کې در سره شریکوم. دلته ملګرو لږ لاندې راځو نور معلومات پیدا وروسته ګورو. دلته ګوري ملګرو دوی وایي بینانس ټوکن ویریفای، یعنې موږ غواړو موږ د بینانس پر بې پیشل یا بې پیشل ادرس باندې موږ خپل ټرانزیکشنونه کوو. نو آیا دوی دغه بینانس سره بلکې ویریفای دی او که نه دی؟ دوی ګوره پورته وایي اپروولز. زه دغه لاندې ویبسایټونو سره اپروولز لرم، دو سره قراردادونه لرم. نو موږ راځو ګورو چې بینانس ټوکن ویریفای آیا دی د بي سي سکینر باندې دی بې پیشل ادرس باندې ویریفای دی او که نه؟ دی راځو بي سي سکینر ته او دلته ګورو ملګرو. دلته ګوري د لاندې یو څه راځو او بالکل ملګرو دلته دی ویریفای دی. کانټریکټ ادرس د دې دلته د ټیک مار علامه ورکول سوی او دی دلته ویریفای دی. او د ملګرو ټوله ټوټل سپلای 1 بلیون ده، 1 بلیون دی ټوټل سپلای لري او دونه هولډران اوس دی لري 8450 او دونه د هغه هولډران دي. دغه د څخه روزمره ویډراوي دي چې ټرانزیکشنونه دي چې سوي دي. نو دا خو دا معلومات چې بالکل د بینانس سره خو د اپروول لري او د بینانس سره د ویریفای دي. همداسې پرابلی ویبسایټ دی. دا پرابلی ویبسایټ د دې لپاره کارول کېږي چې د یو کوین حیثیت وساتي، د یو کوین قیمت وساتي، د یو کوین هغه محفوظ وساتي. او همداسې ورسره نورتان ویبسایټ دی. نورتان ویبسایټ همداسې ویبسایټ دی چې یو کوین، یو پروجیکټ یا هم یو کوین یا یو کرنسي هغه د دې لپاره قرارداد سره کوي چې دغه کرنسي مثال د دې لپاره وساتل شي چې د دغه کرنسي هغه یو څوک یې هیک نه کړي، یو څوک ویرس ور وانستي، یو څوک د یو چا اکاونټ ته لاسرسی پیدا نه کړي. نو دا هم د دې لپاره دی. همداسې نیمچپ ویبسایټ دی. دا هم یو غوره ویبسایټ دی چې دا د دو سره قراردادونه لري. نو بالکل د دو سره ویریفای دی. یعنی دغه ویبسایټونه د دې د امنیت لپاره، د دې د خیال ساتلو لپاره دغه دوی قرارداد سره کړي او دا کارول شوي دي. بل اف جي کوین کو ګورو دلته ګوري سکیورټي د مثال دغه سکین دی، همداسې دې سره دا ټوله ګوري ټیک مار شوي دي او دا د دې سره هم بالکل ویریفای دي. نو چې دوی دلته خپل په ویبسایټ کې پورته کړی دی. دا ملګرو بالکل دې څخه وویل شول چې دی اف جي کوین بد نه دی، ښه کوین دی. نو که دلته راسو ملګرو دی وګوره په څونه هیوادونو کې فعالیت لري. څه وایي ملګرو؟ افغانستان، ایران، همداسې پاکستان، هندوستان، ترکیه. دا وګورئ ملګرو تر څومره هیوادو پر دوی فعالیت لري. نو دا دوی فعالیت دی د رینکینګ د حساب ستا هیوادونه دي. په دې کې مثال څونه نفر کار کوي. ایران مثال، پاکستان، همداسې انډیا، همداسې ترکیه، همداسې ازبکستان دی. نو که داسې وګورو البان دی، یعنې دا بیخي زیات هیوادونه دي ملګرو. نو دومره کسان اوس مثال د دوی هغه ټوټل یوزرس دي. همداسې ورسره ملګرو دغه د دوی ټوټل سټیکینګ دی چې په دې اف جي کې سوی دی. نو دغه ویډراګانې د اف جي کوین ځینې سوي دي، دغه ویډراګانې د ایزوټي ادرس ځینې سوي دي. نو دغه د معلوماتو ویډیوې دي
او ملګرو ګورئ د دوی خپل اف جي ډسکرن لینک دی ډاونلوډ کولی شئ. د دوی د ویب سایټ سم دی اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ. همداسې پر فرام ګوګل پلی باندې هم شته، یعنې پر ګوګل باندې هم شته، همداسې پر ایپل سټور باندې هم شته د دې اپلیکیشن، همداسې ورسره ګلکسي سټور باندې هم شته، همداسې مایکروسافټ سټور باندې هم شته د دوی اپلیکیشن چې دوی ډېر ځایونه خپل اپلیکیشن پورت کړی. که فیک یو غله پروژه یې هغه هر ځای داسې دونه خپل اپلیکیشن ته ادامه نه ورکوي. بل ملګرو د دوی ایکسچینج دی، ایکسچینج اپلیکیشنز، دوی اوس خپل ایکسچینج راوړی چې په هغې کې هم تاسې کولی شئ کرنسۍ تبادله کړئ. هغه هم په ایپل سټور شته او هم په پلي سټور باندې شته. همداسې ورسره اپلیکیشن دی، اپلیکیشن هم همداسې دی چې هم پر ایپل سټور شته هم پر دې باندې شته. همداسې ورسره اف جي ګیمز اپلیکیشن دی، هغه هم پر ګوګل باندې شته او هم پر ایپل سټور باندې شته. نو یو پیک یو غله پروژه داسې څه نه کوي چې داسې مثلا خپل دومره خپل کار ته ادامه ورکړي او دومره څه راوړي. همداسې ملګرو تاسې کولی شئ د دوی کوین اف جیز هولډ یعنې دا تاسې کولی شئ په دغه ویب سایټونو کې هم وساتئ، یعنې په دغه اپلیکیشنونو کې بلکې لکه پای میټاماسک دی، همداسې ټرانسولیټ دی، همداسې ټوکن پاکیټ دی. تاسې کولی شئ په دې کې هم د دوی کوین وساتئ، یعنې په دې کې هم د دوی کوین د ځان سره هولډ کړئ. نو دغه پروجیکټ ریډي میپ 2024 نو دا د 2023 کال روډ میپ دی. په دې کې دوی دا وعدې کړې وې چې تر زیاته پورې پوره کړي دي او تر زیاته پورې مخ ته تللي دي. همداسې دوی ویلي وو چې مثال دغه ګورئ 2024 کال روډ میپ دی، دا بیا 2024 کال روډ میپ دی. نو داسې دوی پارس جیمز ایپ ویلی دی، ایکسچینج ایپ یې ویلی دی، همداسې سپاټ ټریډ یې ویلی دی چې په دې کې به تاسې سپاټ ټریډ کې فیوچر ټریډ راغلی دی، همداسې ګلوبل ماینینګ فرام راغلی دی، همداسې ډیمانډ مارکیټ پرایس راغلی، همداسې پی ټو پی ټریډینګ یعنې پی ټو پی به تاسې په دې کې کوئ، همداسې ټوکن ټو کوین، همداسې اف جي ټاور. نو ملګرو یو فیک او یو غل ویب سایټ دومره مصرف په ځان نه کوي. تاسې وګورئ دونه مصرف چې په دې سوی دی. نو همداسې کریټ اکاونټس مثال داسې ویریفای اکاونټس دلته تاسې لیدلی شئ ملګرو چې د دې هغه اوسنی قیمت چې دی یعنې مثلا تقریبا 0.0001 دی، یعنې 0.0010 دی د دې اوسنی قیمت د اف جي چې دا په ورځماره ډول باندې دا په وختو سره لوړېږي. نو دا د سوشل میډیا اکاونټونه دي چې فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ټلیګرام دی، ټیک ټاک دی، ایکس دی، یوټیوب دی، همداسې لینکډین دی، واتساپ دی، همداسې د دوی کوین مارکیټ کپ هم تاسې کتلی شئ. نو ډېر یو اعلی ویب سایټ دی، یعنې په دغه شیانو کې ځکه چې یو پیک او یو غل ویب سایټ دومره مصارف په ځان نه کوي، نه دومره مصارف په ځان کوي، نه خپل ویب سایټ دومره ښایسته کوي ملګرو، نه خپل اپلیکیشنونه پورته کوي پر ګوګل پلی باندې. نو داسې څه هېڅکله هغه نه کوي. نو دلته تاسې ګورئ د دې نور معلومات یې دې پېژندنه ده. تاسې کولی شئ دغه معلومات خپله هم سره وګورئ. شبکې پر بنسټ دی، دا د سمارټ چین پر بنسټ دی، اف جي کوین د سمارټ چین شبکې پر بنسټ فعالیت کوي چې بي پی شل د ګورئ دلته تاسې ته ویلي دوی د هغه پر شبکې فعالیت دوی ویل چې موږ کوو، هغه مو پر باینانس وکتئ چې هغه بالکل دوی د هغه پر شبکې فعالیت کوي او دوی کوم دروغ نه ویلي، هغه همداسې مو. نو دغه د کارولو طریقه د همداسې د سټیکینګ دی، د سټیکینګ بدل کې دوی تاسې ته ګټه درکوي، تاسې په دې کې سټیکینګ وکړئ تاسې ته ګټه درکوي. نو ډېر یو اعلی ښه ویب سایټ دی. دلته دوی د مارکیټینګ ملګرو سیفټ چې دوی تاسې کولی شئ تر 12 یا هم تر 10 لیوله پورې په دې کې څنګه کولی شئ، په دې کې تاسې کولی شئ په دې کې مثلا د مارکیټینګ د حسابه څه د ریپټل د حسابه څه ګټه ترلاسه کړئ. ملګرو دوی وایي چې مثال اف جي کوین د 3 کلونو په موده کې به په اف جي کوین په لاندې چې به له ایکسچینج کې لیست شي، لکه چې مثال هغه اف جي کوین خپل ایکسچینج دی چې هغه رالی، همداسې لینکو ده، همداسې بیج مارکیټ دی، همداسې ایکس ټي کوم دی، همداسې کیسکس دی، میکسي د باینانس دی چې ډېر یو اعلی او مثال یو ښه سراپی دی. همداسې تاسې لیدلی شئ په درجه بندۍ کې د دې سټیکینګ حساب دی. نو دلته اړیکه تاسې ورسره نیولی شئ. نو دا ملګرو د دې مکمل معلومات چې ډېر یو اعلی او ښه ویب سایټ معلومیږي. نو دا د لږ وخت فعالیت نه کوي، د ډېر وخت فعالیت کوي او ګټه هم ډېر ورکوي، د ریپل حساب یې هم ډېر دی او ډېر د امنیت په حساب سم دی. نو ګورو پر ګوګل پلی ته ځو، دلته هم ګورو مثال د دې حساب ګورو، دلته راځو، دلته ای اف جي ورته لیکو، ای اف جي، همداسې ورسره کوین. ملګرو یو فیک ما بیا هم درته چې یو فیک او یو غل ویب سایټ نه دومره مصارف کوي، نه خپل اپلیکیشن پورته کوي. دلته تاسې لیدلی شئ ملګرو لاس کې ډاونلوډ شوی دی، مثال دغه انسټال اخیستی دی،
نو د دې خپل ویب سایټ دی چې تاسو کولی شئ دې ځای کې سره ډاونلوډ هم کړئ. همداسې د FG کوین خپل والټ دی، تاسو لیدلی شئ ملګرو خپل والټ FG لري. همداسې FG کوین خپل اکسچینج لري چې تاسو کولی شئ د اکسچینج حساب دی، د اکسچینج کې هم ټریډ کېږي، کار کېږي. نو هغه وروسته خبرې دي. نو ملګرو دا پوره معلومات که تاسو کومه پوښتنه غوښتنه لرئ کومنټ کې هم راته کولی شئ، او که تاسو غواړئ ستاسو لپاره د دې باندې ویډیو جوړه کړم چې څنګه اکاونټ جوړ کړو، څنګه سټیکینګ وکړو، څنګه ویډرا وکړو، څنګه پیسې ورواستو، څونه ګټه ورکوي، هغه به وروسته درته راوړم. خو دا ویډیو په دې باره کې وایي چې FG کوین باوري دی نه دی باوري، یا دوی پر باینانس بي افیشل سره دی که نه دی، دوی د کوم ویب سایټو سره دی رجسټر دی، د کوم ویروس ته خوا خو به دته خطر نه وي، د کوم کس ته خوا د هیک خطر خو به نه وي، زموږ د پیسو د ورکېدو خطر خو به نه وي. آیا دا رښتیا هم د افغانستان دی؟ هغه مو وویل چې بالکل د افغانستان دی. تاسې ولیدل چې هغه خپله د دې مشر د افغانستان دی، او دوی تېره شپه څو شپې مخکې دوی بلکې پرونه تېره شپه دوی د مثال د روژې په شپه دوی لایف راغلي او پر یوټیوب باندې دوی هلته غونډه نیولې وه. دوی د 40,000 ډالرو په اندازه FG وسوځل چې د FG کوین قیمت وساتل شي. او دوی مثال بیا بل ډېر ښه کار کړی چې هغه دا دی ملګرو تاسې لیدلی شئ دوی KYC اپروول اخیستی دی، یعنې دوی بالکل ورته ټیک مار شوی دی. دلته تاسې لیدلی شئ دوی KYC اپروول اخیستی دی. نو دغه چې دی مثال دغه نو دا دوی اخیستی دی. اوس که دوی تښتي یا دوی ورکېږي نو دوی به د انټرپول پولیس دوی نیسي او د دوی سره به حساب کوي. نو دوی بالکل یو فیک او یو غل ویب سایټ ځان په داسې ځای کې نه راجسټروي، دوی ځان راجسټر کړی دی. اوس دوی نسي کولی چې یا ورک سي یا ولاړ سي. نو دا پوره معلومات زه بلې ویډیو راوړم په همدې باره کې چې څنګه کولی شئ په FG کوین کې اکاونټ جوړ کړو، مثال سټیکینګ وکړو، هغه ټول حسابونه به وروسته وي. خو تاسو ته زما واتساپ شمېره هم پر سکرین باندې ښکارېږي، کولی شئ پر واتساپ هم کله نه کله که مثال د FG کوین په اړه پوښتنه لرئ واتساپ باندې وکړئ. نور پانګونه کول نه کول ستاسو خوښه ده، خو د اکاونټ جوړولو د معلوماتو ویډیو به ستاسو لپاره زه راوړم انشاءالله. FG کوین اوس زما په نظر خو 100% باوري دی او ستاسو خپله خوښه.